آیا یوه پیغله د نکاح لپاره یو ځوان ته کتلی شي که نه؟ او برعکس یو ځوان یوې پیغلې ته چې د هغې پیغلې د نکاح اراده لري دا ځوان ورته کتلی شي که نشي کتلی؟ د اسلام مقدس دین داسې یو جامع او کامل دین دی چې د ژوند په هر اړخ کې د هر انسان د جذباتو او احساساتو خیال د یو سلیم فطرت سره ساتلی دی. نو د شریعت د اسانتیاو څخه یوه اسانی دا ده چې نارینه کله د یوې ښځې سره نکاح کول غواړي یا یوه پیغله د یو نارینه سره نکاح کول غواړي، دواړو ته دا اجازه حاصله ده چې یو او بل ته په دغه غرض سره وګوري، یعنی په غرض د نکاح سره، چې د دې لیدلو غرض فقط او فقط د نکاح دغه تصمیم ته لار هوارول وي، نه دا چې مقصد شهوت پرستی وي. علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 5م جلد کې 262 صفحه کې لیکي: وهل يحل لها ان تنظر للخاطب مع خوف الشهوة لم اره. دا د ابن عابدین الشامی خبره ده، خو وروسته بیا ورپسې لیکي: والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة. مخکې حدیث ذکر کړی في الحديث السابق، بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. او که ځوان لیدلی نه وي، سبا یې پلار ورته کور ته راولي، د دغه ځوان خوښه نه وي، نو بیا به ټول ژوند په کړاوونو، په دردونو او مصیبتونو کې تیریږي او یا به سره بیلیږي. همدارنګه که دې پیغلې دا ځوان نه یې لیدلی او د نه لیدلو په وخت کې د هغه ځوان کور ته وروستلی شي او د دې طبیعت او ژوند ورسره نه برابریږي، نو ټول ژوند به د کړاوونو، د مصیبتونو، د دردونو او د غمونو نه ډک وي، آخره نتیجه به جدایي وي. دا شریعت وایي، خو زموږ د پښتنو ځینې دودونه او رواجونه د شریعت نه خلاف دي او شریعت سره په ټکر کې دي، ځان ته بې ځایه غیرتونه ورکوي.